د جبهه مقاومت ډلې مشر احمد مسعود د چریکي جګړې ژمنه وکړه. احمد مسعود وایي زما وسلوال نور له طالبانو پر وړاندې جګړې ته دوام نشي ورکولی او غواړم چې خپل تاکتیک بدل کړم. د خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو سلام، ستړي مشئ، وخت مو بخیر. هیله لرم چې جوړ او روغ به یې. په سر کې یادونه کوم که خرابات ټي وي چینل مو نه وي سبسکرایب کړئ، په درنښت سره خرابات ټي وي چینل سبسکرایب کړئ. د جبهه مقاومت ډلې مشر احمد مسعود ویلي موږ له طالبانو سره د خپلاینې په اړه خبرې نه کوو او د خبرو میز ته د ډلې د راوستلو لپاره په چریکي جګړې ته دوام ورکوو. د افغانستان د جبهه مقاومت جلا وطنه مشر احمد مسعود په پاریس کې په یوه مرکه کې ویلي چې د طالبانو لپاره د مشروعیت د ترلاسه کولو یوازینۍ لاره د ټاکنو ترسره کول دي، خو اوس مهال د دغه ډول اقدام امکان نشته. هغه په دوام وویل طالبان د خبرو اترو لپاره له هر ډول خبرو اترو ډډه کوي او یوازې له نړۍ او د افغانستان له خلکو غواړي چې دا ومني چې همدا د پرمختګ یوازینۍ لاره ده. د افغانستان ملي مقاومت ډلې مسعود ته وفاداره ده او واک ته د طالبانو د راتګ پر ضد دی او د 2020 کال له اګست میاشتې راهیسې په پنجشیر کې دواړو لورو ترمنځ نښتې هم روانې دي. د جبهه مقاومت ډلې مشر احمد مسعود وایي چې له بهر څخه دغه ډلو څارنه کوم. ویل چې د افغانستان د مقاومت جبهه مجبوره شوې چې خپل تاکتیک بدل کړي ځکه چې د سخت دریځو وسلوالو طالبانو پر وړاندې جګړه نوره نشي کولی. د خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو دا و زموږ ته د مهال چمتو کړی خبره. د نورو تازه خبرونو لپاره خرابات ټي وي چینل په درنښت سره سبسکرایب کړئ. د الله په امان تر بیا خیر چارې.